په سمپوزیم کې د لوړو زده کړو او کورنیو چارو وزیرانو پر ګډون سربیره د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو رئیسانو، استادانو، علمي او اکاډمیکو اشخاصو برخه اخیستې وه. د چارواکو په خبره دا ډول څیړنیزې راټولېدنې د هیواد د ترقۍ په برخه کې مهمې دي او دا د ویاړ خبره وبلل شوه چې شیخ زاید پوهنتون له کابل نه وروسته د ملي سمپوزیم کوربه جوړیږي. د کفارو او د تشدیدونو هغه ادعاوې باطلې کوي چې د دې بنا دا ده چې عالي تحصیلات د سقوط سره مخ دي، په افغانستان کې علم ختم دی. کوشش یې دا دی چې زموږ قدرمن اساتذه دعوت دي چې دعوت کې چاته خارج نه بوځي. په غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر په خپلو خبرو کې وویل دیني او عصري علوم هیڅکله هم له یو بل نه جدا نه دي او په دې برخه کې هیڅ چاته اجازه نشته چې د علمي مرکزونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي. د دوی فرمایشات مني ولې چې دلته د نیم قوم او ملت په تکلیف کې په ضرر کې وي. هغه هم داسې وي چې که چېرته موږ د خپله خاوره د خپل ملت ګټو ته خپلو کامیابۍ ته پوره توجه وکړو، د دې په ځای باندې چې د بل چا لپاره د موږ استعدادونه استفاده کېږي. په یاد علمي راټولېدنه کې دا ډول څېړنې خورا مهمې وبلل شوې او د عصري او دیني علومو د پرمختګ لپاره مهم لار وبلل شوه. تقریبا 1400 استادان زموږ بهر په بورسیو کې په ماسترۍ او په دکتوراو بوخت دي. دا یو صورت دی. تقریبا د 100 نه زیات استادان په داخل کې چې موږ کوم محدود شمیر ماسترۍ او دکتوراوې لرو دلته بوخت دي. د افغانستان د مختلفو پوهنتونونو نه 120 مقالې راغلې وې. بیا دلته موږ یو کمیټې ورته جوړه وه، یغو دغه مقالې او تحقیقات ریویو کړل، بار بار یې وکتله. تقریبا 80 مقالې پکې مقررې شوې او سلیکټ شولې. د هغه وې چې تحقیقات نوي تحقیقات وو. له کابل نه وروسته د خوست شیخ زاید پوهنتون دویم پوهنتون دی چې د طبیعي علومو په تړاو پکې ملي سمپوزیم جوړیږي او په لړ کې استادان خپلې څیړنیزې مقالې وړاندې کوي. په یاد د علمي او تحقیقاتي راټولېدنه کې استادانو او اکاډمیک شخصیتونو له لوړو زده کړو وزارت څخه غوښتنه وکړه چې پر علمي مرکزونو تمرکز لا زیات کړي تر څو پر د هیواد پرمختګ جوګه وګرځي. شمس الحق الهام، د افغانستان ملي تلویزیون، خوست، شیخ زاید پوهنتون.